معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي چې الله به د قیامت په ورځ درې کسان حاضر کړي. یارې به یو مجاهد حاضر کړي چې دنیا کې دې څه کار کاوه. هغه به وایي چې یا الله ستا د دین په خاطر مې سر پر لاس اخیستی و تر څو چې خپله ګرانه وینه مې تو کړه ستا په لار کې شهید شو. دغه کار مې کړی. الله جل جلاله وایي چې ستا سره خو اخلاص نه و، صدق نه و، خلوص نیت نه و. د دغه د پاره د جهاد کاوه چې یو څوک تا ته یو دلاور انسان ووایي. هغه په دنیا کې درته ویل ډېر په دلاوري مشهور وي، نوره بدله دې نسته. د کم کار د پاره چې د دغه کار کړی د بس هغه ده. نو دا سړی الله دوزخ ته اچي. البته که چیرې سړی مومن و خو د خپلې ریا او دغه بدله به ورکړي بیا به جنت ته ولاړ. بل سړی راولي هغه ته وایي چې تا زندګي څنګه تېره کړه. هغه وایي الله زه د قرآن کاري وم. چیرې چې به جلسه جوړېده زما په تلاوت به شروع کېده. وخت مې مصرف کړی و قرآن کریم ته، ښه مې زده کړی و، په تجوید مې وایو. دا ستا کلام ته مې ټول وخت ورکړی و. الله جل جلاله وایي چې هغه تا د ده دپاره دا کار کړی و، خلوص نیت نه و. تا ویل چې دی وایي فلانی ډېر ښه قاري صاحب. هغه شهرت دې هلته درلودی، بدله دې په دنیا کې اخیستې، د نور بدله دې نسته. بیا به یو بل سړی راوغواړي چې تا څه کول. هغه وایي الله ما چې مال په ډېر محنت ګټلی و هغه مې پر مساکینو، پر علماو، پر مجاهدینو مصرفاوه. الله جل جلاله به ورته وایي چې خلوص نیت دې نه و، د خپل شهرت و، د خپل نامه دپاره دې دا کار کاوه. نو حدیث کې راځي چې دا در سره کسان به الله ملائکو ته حکم وکړي چې دا دوزخ ته بوځي. نو مقصد دی کې دا د خلوص نیت چې په سړي کې راځي، اخلاص و محبت چې په سړي کې راځي، خشوع او عاجزي چې په سړي کې راځي. دا په دغه وجه راځي چې د قرآن کریم په حقیقت و په معنا سړی پوهي. نو قرآن کریم دغه درس سړي ته ورکوي، ځکه قرآن کریم کې د الله جل جلاله عظمت لویي بیانیږي، د الله جل جلاله کمالات بیانیږي، او د انسانیت د کارخانې احتیاجات بیانیږي. قرآن کریم کې دا خبره راځي چې انسانانو یې وخت د دنیا باچهۍ ته رسېدلي دي، خو باچهۍ کامیابی نه ده ورکړې، الله هلاک کړي. انسانانو ډېر مال و دولت پیدا کړی ده، خو دې کامیابی نه ده ورکړې، الله هلاک کړي. انسانانو باقي یو قسم بدني قوت راغلی ده، خو الله کامیابی نه ده ورکړې، الله هلاک کړي. انسانانو په زندگی باندې پوهې راغلی ده، خو دې کې کامیاب سوي نه دي، الله هلاک کړي. نو انسان چې په خپل ځان کې کم څه د کمال وسیله بولي، هغه په حقیقت کې د کمال وسیله نه ده. قرآن کریم د ټول انسانیت تاریخ درته بیانوي. انسان کې کمال یو شی ده، یو شی چې په انسان کې موجود شي دا په انسان کې کمال ده، لکه د الله جل جلاله بندگی. انسان کې تر ټولو لوی افتخار، لوی کمال، لوی سعادت، لوی نیکبختی د الله جل جلاله بندگی ده چې انسان کې بندگی راشي. بندگی د یو عجز و د انکسار نوم ده، او دغه درس قرآن کریم درکوي. د الله عظمت لویي به در وپېژني، او ستا کمزوري به وپېژني، هغه اسباب به در وپېژني چې په یوه سبب کې هم د انسان کامیابي نشته. نو انسان به پر خپل معیار برابر راسي، بندگی به تسلیم کی، عبودیت به تسلیم کی، د الله جل جلاله عظمت لویي به زړه کې راشي. دغه مسله د قرآن کریم په معنا کې شته. نو الفاظ هم ضرور دي، الفاظ حتمی دي، لیکن وسیله و معنا ته دي.